نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. در ربیع الاول د میاشتې په مناسبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د هغې د مبارک خوی متعلق خبره کوم. رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې په خپله فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم، چې تعالی الله ډیر لوی خوی درکړی دی، ډیر درون خوی او ډیر اعلی اخلاق. او بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه رب العالمین دنیا ته دې دپاره را لېږلم چې خلکو ته مزیدار او شریف او اعلی او ښه اخلاق او خوی وښیم. همغسې شوې ده څنګه چې الله رسول الله مبارک په ډېرو بهترینو اخلاقو دنیا ته را لېږلی دی. همدغه رنګې نبی علیہ السلام مبارک د خپلو ملګرو صحابه کرامو د اخلاقو ډېر ښه تربیت کړی دی، او داسې صحابه هغې پیدا کړل، داسې ملګري پیدا کړل چې تر قیامته پورې په ښو اخلاقو د هغې مثال او نمونې به پیدا نشي. حضور پاک مبارک داسې خویو اخلاقو چې ماشومانو سره د هغې مناسب، بوډاګانو ځوانانو سره د هغې مناسب، بیبیانو سره، مریانو سره، دشمن سره، هر چا سره حضور پاک مبارک په داسې خوی باندې او په داسې اخلاقو ژوند تیر کړی دی چې اکثریت د صحابه کرامو د حضور پاک د خشتو خویونو د وجې نه الله مسلمان کړی دی. او دارونو حقیقت هم دی، یو انسان که په بل اثر کوي د ده د خوی د وجې نه په هغه ښه اثر کیږي، او که بد خوی وي د بد خوی نه په چا ښه اثر چرته هم نه کیږي. نو رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډېر خشته خوی ورکړو. ذاتی غصه چاته په نبی علیه السلام مبارک کې نه وه، ذات دپاره او د خپل ځان دپاره غصه او قهر پکې نو. د طائف د سفر نه حضور پاک مبارک را روان دی، عایشې صدیقې ته فرمایي چې په ما په ټول ژوند کې سخته ورځ دغه تېره شوې ده. هغې ته تپوس کړي د الله رسوله په تا په ژوند کې سخته ورځ کومه تېره شوې ده؟ وایي چې ستا قوم ما ته شا کړه او زه طایف ته لاړم، او د طایف دریو سردارانو ته مې دا خپل دین او خپل مذهب پیش کو، هغوی ونه منلم، او بیا خپل ماشومان او الکان او غلامان یې راپسې کړل چې دې په کاڼو ولی. هغه غلامان او ماشومانو په ما په کاڼو غزارونه شروع کړل، او داسې مې وجود په کاڼو ولګېد چې زما د وجود نه وینې روانې شوې، او دومره تکلیف کې مبتلا وم چې ما ته دا پته نه وه چې
چې زه روان د کم ځای نه یم او زم کم خوا. دامره مې طبیعت ګډوډ و، پته نه لګي چې د کم طرف نه روان یم او کم خوا ځم. او دغه وخت کې حضرت جبریل علیه السلام راکوشو او ما ته عرض وکړه چې دا یو فرشته ما سره راغلی ده. دې فرشتې ته ملک الجبال وی، د غرونو بادشاه، د غرونو فرشته. دې فرشتې له الله د غرونو او په غرونو بادشاهي ورکړې ده، دې چې غر تم حکم وکړي غر به نړېږي، دې اجازت غواړي او تا سره یو څو خبرې کوي. ما یې ډېره ښه ده. هغه د غرونو فرشتې ما ته درخواست وکړه چې زه الله را لېږلیم او ما ته الله حکم کړی دی چې ته د ده نه تپوس وکړه که د خوښه د طایف دا غرونه به اوچت کو د دې طایف د کافرانو په سرونو باندې به کېدو. اوس چې بل انسان وي او دومره په کاڼو م ولګي او دومره وجود د وینو وینم شي، نو هغه کې به غوسه راتله که به نه راتله؟ وی به چې دا خو لا غرونه دي چې د دې نه زیات غرق شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل نه ګورې داسې به چرې نه کوو، دی به نه خرابو. زه به د دې دپاره سوال کوم اللهم اهد قومي انهم لا یعلمون. پروردگار دا زما قوم دی دا ناپوی دی نه پویږي. خدای ته هدایت ورته وکړي تی مسلمانان کې. او که دی ما سره زیاتې وکړه، الله به د دې د نسل نه او د اولاد نه داسې خلک پیدا کړي چې هغوی به قرآن ته مخ کړي. که دی شاک لره دوی نصیره دی کړوسي اولاد به الله پیدا کړي، ابه زما مرسته وکړي هغه به قرآن ته مخ کړي، د دې په نقش قدم به لاړ نشي. دا د حضور پاک بهترین اخلاق، نه خیره او نه غصه. په بعضې موقعو یې خیریم کړي دي، یاره چې چا ډېر انتهایی ظلم کړی دی. ذاتي نه ګورئ، ذاتی ظلم چې چام کړی دی نبی علیہ السلام هغوی ته سوا د یوې موقع نه چې په هغه موقع د پیغمبر علیہ السلام ډېر سپکاوي او شروخیرې یې وکړئ چې یو کافرو د پیغمبر علیہ السلام په شا مبارکه باندې لرې وغورځو او وینې او د څاروي دا پیروان یې پې د پاسه وغورځو او د حضور پاک په د املا مبارک او په د وجود دا سوټې او دا سخا وینې د هغه پیروان نه او د هغه لرې نه اوغبېدې. نو په هغې او په مانځه باندې نبي علیہ السلام په سجده پروتو، هغوی د هغه سجدې هتک وکړه، د سجدې د پیغمبر علیہ السلام سپکوالی یې وکړه، هغې کې خیرې وکړې اللهم علیک بقریش، اللهم علیک بفلان و فلان، نومونه یې واغېشتل خدای دا فلان کې فلان کې فلان کې تباه کې. دغه وخت نو چې دامرم سړی خیرې نه کوي نو څه به کوي بیا انسان؟ د مارونو بهترین خوی پروردگار رسول الله مبارک له ورکړی دی. حیران شي سړی چې دومره خشته خوی. یو کافر راغی پیغمبر علیہ السلام له قرض ورکړی، زید ابن سعنه د یهودیانو مشر، لوی یهودي راغی نبی علیہ السلام ته کېناست او د هغه په هغه نیټه کې لا یو څو ورځې پاتې وي چې کېناست. پیغمبر علیہ السلام ته وایي ما له هغه خپل شی راکړه، خپلې کجورې راکړه. نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي چې ستا په نیټه کې خو یو څو ورځې شته، نیټه چې دې پوره شي انشاءالله موږ به درکړو. هغه بدرت شروع کړل او وایي تاسو د خلکو نه مالونه خورئ. د صحابو په مخ کې د پیغمبر علیہ السلام بیا ادبي شروع کړل، تاسو د عبدالمطلب اولاد هم دقسې کوئ، خلکو نه شی والی بیا نه ورکوئ، او تاسو د خلکو نه قرضونه واخلئ او بیا خورئ. حضور پاک مبارک پریشان دی چې خدای بنده ستا په نیټه کې خو لا څو ورځې شته که نه. صحابه ورته ګوتې وړقولې ته به بار روځې که به نه روځې؟ دلته خو د پیغمبر علیہ السلام هتک او سپکاوی کې خو بار به روځې که نه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ټینګ نه شو او ورته د خدای دشمنه زمونږ د پیغمبر سپکاوی زمونږ په مخ کې او ستا خو نیټه کې څو ورځې شته، نو چې نیټه دې پوره وي نو لا بیا هم څه خبره وه، نیټه دې پوره نه ده زمونږ د ښکلي پیغمبر زمونږ مخکې سپکاوی کې. ګوره حضور پاک مبارک بجیره دی چې هغه یهودي ته یې ویلې وي چې هلکه عمر ټیک وایي ستا نیټه کې خو لا ټیم شته نو ولې بې ځایه زما سپکاوی کې؟ د عمر ته یې خبرې وکړئ، عمره وی تا نه خو مې دا تمه نه وه چې دا څه دې وکړل، تا له پکار ده چې ده ته دې نصیحت کړې وې په نرمۍ او ما ته دې نصیحت کړې وې، دیم ستا د نصیحت محتاجه دی او زه دې د نصیحت محتاج یم. صاحب وی لا دوه درې ورځې خو شته؟ وی نه که نه، تا له پکار ده چې ده ته دې په نرمه ویلې وې چې وروره دوه درې ورځې شته دی، خیر دې خفه کېږه مه،
تاله به مونږ شی برابر کو پیدا به کو او ما ته به دې نصیحت کړی چې د الله رسوله چې کلم چانه قرض واخلې د نیټې نه ولا 4-5 ورځې مخکې برابره وه ما ته به دې نصیحت کړی وی داسې وکړو دا سړی بوځه او راځه چې څومره کجورې کېږي هغه م ورکه او څه د پاسه م وله ورکه حضرت عمر رضی الله عنه هغه یهودي بوت کجورې ورته وتللې چې ویې تللې هغه زیاتي ورکولې یهودي ورته وی د یهودیانو هغه مولا وی بس زما حق پوره شو وی نه نبی علیہ السلام دا یو څو کیلوګان هغه وخت کې ساعونه دا یو څو ساعه زیات ماته وی چې وله ورکه او دا ځکه زیات درکوي چې ته یو پوټې مالک خفه کړې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې خو دې ته نه ګوري چې هغه د پیغمبر علیه السلام څومره بېادبي وکړله وی نه ته مې لږ غوندې خفه کړې نو نبي علیه السلام مو چې تاسو دا سړی خفه کړی دی نو لږ غوندې کجورې وله د هغې په عوض کې زیاتې ورکړه سړی ورته وی عمره زه دې وپېژندم وی نه ما نه پېژندلې وی زما زید نوم دی د ساعنه زویم د یهودیانو هغه خو یې نوم اورېدلی وی ښه د یهودیانو هغه لوی مولای وی او نو ګوره وی تاله دا مناسب وه که یو ناپویه سړی داسې وکړي نو اودي کي نو ته خو پوهې د یهودیانو لوی علامې نو تا زمونږ د پیغمبر دومره سپکاوی ولې وکړو او بې ځایه سپکاوی دې ولې وکړو او ورته څه وی وی دا مې قصدن وکړو وی ما په خپلو کتابونو کې په تورات کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه کتلي وو امې ټول په ده کې منتي وو سوا د دوو نه نن مې د هغه دوو صفتونو معلومات کول چې څه مې کتلي وو په پخوانو کتابونو کې ټول پکې شته د آخر زمانې د پیغمبر نښې ما سوا د دوو صفتونو نه امې پکې نو منتلې نن راغلی وم امتحان مې غشته چې هغه دوه پکې شته که نشته امې م پکې ومونتل یو دا چې د سره څومره سختی کې دی به غصه نه کوي ما نن ولید چې ما څومره د ده بېعزتي وکړه پلار مې وله یاد که قوم مې وله یاد که نیکه مې وله یاد که لیکن ما په نبي علیه السلام مبارک کې غصه ونه لیدله او دویم چې څومره ورسره د جهالت کار کوي نو دی به د جهالت په مقابله کې د جهالت جواب نه درکوي نو ما له پیغمبر علیه السلام د جهالت په مقابله کې ما څومره د جهالت کار وکړو ما له د جهالت جواب را نه که بلکې دا د ما له زیاتي کجورې راکوي وی عمره ما ته پته ولګېده ټول صفتونه معلوم شو چې دی د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی نن ما ته پته ده راځه دا کجورې ستاسو صدقه دا د مسلمان او ستاسو د بیت المال زه چې ځو او ما د پیغمبر له بوځه او زما په اسلام ګواه شه چې زه په نبي علیه السلام نن ایمان راوړم او زه مسلمان شم دا د هغې ښکلې خشته اخلاق که چرتې غوسه یې ورته کړې وې یو هو دوه ورځې د شته ولا نخرې یې جوړې کړې دي او صحابو ته یې ونیسئ یو څو ډبې ووهئ دی به مسلمان شوی چرېم نه د حضور پاک اخلاق نمونه د جناب نمونه قسم په خدای داسې کافر چې به راغلل او کې به ناستل او د حضور پاک ښکلي اخلاق به یې وکتل دړادړ به مسلمانېدل سمامه ابن اصال دا یو کافر دی سمامه ابن اصال د یمامې د یمن د علاقې د یو قوم سردار دی جناب روان دی عمرې له چته سهار دی جناب روان دی عمرې له چته صحابو له په ګوتو ورغې چې دا خو د یو ډېر لوی قوم د کافرو سردار دی به دې یې ونیو ګرفتار یې که او اوس پیغمبر علیه السلام ته مدینې منورې ته پیش کړ دا څوک دی دا سمامه دی ابن وصال په نوم خو دا لوی خلک ټول خلک پیژني صرف بعضې خلکو لیدل کتل نه شوی وایي دا خو د یمامې سردار دی لوی کافر دی چې اوس نبي علیه السلام ته صحابه وایي د سره څوک و وایي د جومات د ستن پورې وتړئ د جومات ستن پورې وتړه نبی علیہ السلام مبارک ورته غږ نه کوي د ستن پورې وتړه مقصد یې څو چې دې زمونږ د عبادت وګوري زمونږ د قرآن ووري او زما د ملګرو د اخلاق وګوري دته به په خپله پته ولګي چې د اسلام رښتونی مذهب دی او که دا دروغجن دی خپله به معلومه شي ډوډۍ م ورکوې اوبه م ورکوې او دسماتې له م پرانیزې هېڅ قسمه سختي ورسره ونه کوې صرف یو کس دې پې مقرر کوي چې چېته ونه تښتي سحر وقتی چې نبی علیہ السلام مبارک جمعات ته راغی تپوس ته کوي ما عندک یا سمامه سمامه لکې دې څه پراته دي وایه او ورته وایي د الله رسوله درې خبرې زما په زړه کې پرتې دي یوه دا ده که مې وجنې ان تقتل تقتل ذا دمن که مې وجنې نو بس مړ مې کا
ډېر لوی نوم دی را باندې کېږي، ډېر لوی نوم. ځکه زه عام سړی نه یم، د یو قوم سردار یم، خو ګورې ډېره لویه وینه مې هم ده، راکوټې سړی نه یم، ګورې زما قوم به دنه بدله ملي. داسې وړه خبره نه ده. او که احسان را باندې کې نو تنعم علی شاکر، دومره شکریه به ادا کم چې دومره به ستا چا هم نه ادا کړې. زما ټول قوم به ستا د دې احسان شکریه ادا کوي که مې خوشې کې. او که پیسې غواړې او ما په پیسو پرېږدې نو د خولې نه وباسه چې څومره مال دې پکاري، زه به خپل قوم ته سوال جواب وکړم، تاله به هغومره مال لاشي. حضور پاک مبارک اډو غږ ونه کړ، سار له بیا راووته، بیا دې تپوس کوي ثمامه څه حال دی دی، زړه کې دې څه پراته دي؟ وی صاحب هغه پرونی 3 خبرې دي. په 3 ورځ بیا نبی علیه السلام راووته، بیا دې تپوس وکړه ثمامه وایه زړه کې دې څه دي؟ هم اقا 3 خبرې وکړې، صاحب کې احسان کې او خوشې کې مې، نو دا ستا ډېره لویه مهرباني ده، زما ټول قوم به ستا احسان مند دي. که پیسې غواړې چې څومره دولت ته پکاري، زه به قوم ته سوال جواب وکړم، هغې به راولېږي، ما په پیسو پرېږده. او که مې وجنې نو بس ښه نوم دې م را باندې کېږي، خلک بویي د پلانکي قوم سردار یې مړ کړه. نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته حکم وکړو اطلقوا ثمامه، وی بس خوشې کې ځه مخه دې ښه داسې دې پرېږدو، غږ هم درته نه کوو، ځه پرېښو. چې خوشې که دې لاړ ووته او د جومات نه بار یو باغ و، هغې ته ورننوت او په هغه باغ کې ولمبل، جامې بدلې پاکې واچولې دوباره او خشته ولمبل. او راغې نبی علیہ السلام مبارک جومات کې اقسې ناستو او د حضور پاک مخې ته کېناست. وی د الله رسوله زما خو ته ولیدلې، ستا ملګري مې ولیدل، ما خو د نږدې نه تاسو نه وی کتلې، ما ته خو ته دروغجن پیغمبر ښکارېدې، خو چې دا ستا دا کم خوی مې ولید او ستا د ملګرو کم اخلاق مې ولیدل، نو دا خوی د دروغجن سړي نه، بس زما زړه کېږي ما مسلمان که ما ته د اسلام چل وښایه. نبی علیہ السلام له لاس ورکړ، پروردګار مسلمان کړ. دا د هغه خو اخلاقو برکت. مخکې نه مسلمانېده چې بیا به خلک وایي چې په زور مسلمان شوې، تړلې مې د یارې نه مسلمان شوې، نه چې آزاد شم نو اوس مسلمانېږم. وایي ښه ده الله رسوله زه خو عمرې له روانو او ستا دې ملګرو نیولې ما، څنګه وکړم عمره وکړم؟ وی لاړ شه وکړه عمره. لاړ مکې مکرمې ته، چې عمره کوي هلته خلک ته خبر شوي چې ثمامه خو مسلمان شوی دی. قافلې بتلې خبرونه خو رسېدل، هغې ورته وی او ثمامه د پلار نیکه دین دې پرېښوده، صابي شوې، بېدینه شوې. هغه ورته څه وایي؟ وی نه ما سبوتو ولکنی اسلمتو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، بېدینه شوې نه یم، د رسول الله مبارک ښکلی دین مې قبول کړی دی. او مکې ته به غنم د ده د علاقې نه راتلل، ځکه مکه کې خو خپله غله نه کېږي، هغه خو شاړه ځمکه ده، د غریزې او کاڼیزې ځمکه ده، یمامې نه به غنم راتلل. ورته وی او د مکې کافرو اوس به ګورې په پام قدم اوچتوی. وی زما د علاقې نه به تاسو له اوس غله اله راځي چې رسول الله مبارک ووایي چې لیږئ، او چې هغه وي مه لیږئ، یو دانه به م رانه په سترګو ونه وینئ. داسې انقلاب پکې خدای راوسته. دا ولې؟ دا د حضور پاک د خشته او ښکلي خوی د برکت نه. قسم دې په زرګونو خلق چې مسلمانان شوي دي، دا د نبی علیہ السلام د خوی مبارک د برکت نه مسلمان شوي. د هغوی خوی به کته چې دا خو څه ناشنا خوی دی، دا خو د الله د ورکړې نه بغیر. او چې الله ته کې دا الله چې وایي چې انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی، دا طالبان پې پوهېږي دا ډېر تاکیدي لفظ دی، تاکیدي جمله ده، بېشکه خامخا دروغ نه ده، رښتیا خبره ده چې تعالی ما ډېر لوی خوی درکړی دی، ډېر درون خوی مې دله درکړی دی. کور کې دنه څونه خشته خوی. عایشه صدیقې نه چا تپوس وکړه، وی حضور پاک مبارک به کور کې څه کول؟ وی کاله فی محنت اهله، موږ سره به د کور کار کړ. اوس به څوک کور ښځې سره کار وکړي؟ چاړه به راوالي په لاس کې، ورېږه دا لو در سره پرې کړم، یا لوښې به راوالي، ورېږه دا لوښې در سره ووینځم. دا خو موږ شرم ګڼو، دا موږ بېعزتي خپله ګڼو. نه، وی موږ سره به د کور کار کو. او چې کله بانک به وي هر څه به یې وغورځول او نیغ به جومات ته ووت. داسې خشته او مزیدار خوی، اعلی مزیدار او بهترین خوی. کور ته به راغی، په بیبیانو به سلام واچو، السلام علیکم. او دا مسنون سنت طریقه ده چې سړی کور ته داخل شي او په ښځه باندې سلام واچوي.
دا سنت طریقه ده. لیکن داسې څوک کوي په ښځو څوک سلام اچوي. ما یو ځل په ترجمه کې وي یو سړی ماته وایي خلک اوس به مونږ په ښځو سلام اچو. نو مې ولې کافر کېږي پسې ښځه سلام څه چل دی؟ ولې د خدای بنده نه دی؟ هغه مسلمانه نه ده؟ ته مسلمانې سلام به نه چې په مسلمانې په کور دا ښه خبره ده. السلام نه مونږ به تمه کوو چې مونږ د کور ته رالو او ښځه مونږ ته وایي چې کاکا یا پلانکي یا د پلانکي پلاره او السلام علیکم، چې دا را باندې را مخکې سلام واچوي. دا د مسلمانۍ ټیک ده. که هغه مخکې شو سلام یې در باندې واچو هغې له به الله ډېر لوی اجر ورکړي، ځکه چې څوک په سلام کې مخکې شو د هغه ثواب زیاتي. خو طریقه د سنت داسې نه ده. سنت طریقه داره چې کور ته ننوځي ته به وایي السلام علیکم ورحمت الله یا السلام علیکم سلام واچوه. دې سره مینه زیاتېږي، محبت ورسره زیاتېږي. نو نبی علیہ السلام مبارک چې براغی کور به سلام واچو السلام علیکم. دا څومره خشته بهترین خوی او خشته اخلاق. بیبیانو سره به خوش طبیعت هم کوله، په کور کې دننه بناستو. عام خذ یو ځل بخاری شریف کې حدیث دی، یو بیبی راله یو خزه نبی علیہ السلام ته تا سره مې غرض دی، اخذ لیونه و دماغو کې فرق و. پیغمبر علیہ السلام د لارې میاس تا خوا بوته، ټول خلک ورته ګوري او خزه ورته لګیا ده او نبی علیہ السلام ورسره سترګې ښکته کړې دي اوري او جمع ولاړه دی، اقامت هم شوی دی. خلک تنگ شو چې خدای دا لیونه ښځه ده او نبی علیہ السلام دومره هم ورته نه وایي چې د مانځه وخت دی چې هغه ښځه په خپله روانه شو. نو پیغمبر علیہ السلام ترې را روان شو او پکې داسې خوی څوک چې دا لیونه ده خیر دی نه پوهېږي. زه به ورته نه ګورم، سترګې به مې ښکته کړي، پرېږده چې د دې تسلي وشي. راغی بیا وروستو اقامت شو، بیا په مصلی ودرېد او مونځ یې شروع کړ. دومره بهترین خوی چې حضور پاک له الله ورکړی. جناب څه دپاره دا ویم؟ دا په خپله فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق. دې له لېږلی شویم چې تاسو ته ښه خوی وښیم. نو زه راته د حضور پاک هغه ښه خوی ښیم چې تاسو پې عمل وکړئ. الله دې په مونږ کې دغسې خوی پیدا کړي، نه چاته سپکه چاته کنځل. د تورات کې دا لیکلی شوي دي، په پخوانو کتابونو کې دا لیکلی شوي دي چې دې به کنځل نه کوي، شور به نه کوي. بازار کې عموما خلک چغې وایي، بازارونو ته که لاړ شي هلته به چغې نه وایي او شور به نه کوي. او که څوک ورپسې ربد کوي د بدو جواب به په بدو باندې په بدو نه ورکوي، بلکې عفو به کوي. دا د پیغمبر علیه السلام صفتونه دي. عفو به کوي، نرمي به کوي، د بدو جواب به په ښو ورکوي، د بدو جواب به په بدو نه ورکوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوی. سفر کې یو ځل صحابو سره تللی په سفر کې، نو یو ځای کې خیمې خښې کړې، دمې کوله. نو ملګري چې سفر کې نو بس هغې به دا چلو که چې کارونه به تقسیمول. خلکه کار به څنګه کوو؟ بعضې ملګرو وی مونږ به خیمې وتړو، زمونږ دا ډیوټي شو. بعضې ملګرو وی مونږ به څاروو نه راکتې کوزي کو، زمونږ دا ډیوټي شوه. بعضې ملګرو وی مونږ به دا څاروي بوزو او دوی له به اوبه ورکو، دا به اوبه کو، دا زمونږ ډیوټي شو. خوراک سره به څه کوو؟ بعضو وی مونږ به څاروي حلال کو، سرمن به ترې وباسو، غوښه به وړه کو، چا وی مونږ به ډوډۍ پخې کو. ټول کارونه چې څومره دا تقسیم شو. رسول الله مبارک وخندل، وی یو کارم پرېښود ابه زه کوم. ما له خو تاسو یو کارم را نه کړ. صاحب پتا به مونږ کار کوو څه، ته به راپسې دوا کې نه یو کارم پرېښود ابه زه کوم. وی راته ووایه چې څه کار دی؟ صاحب ووایه راته. سوچونه شروع کړل، وی نه یو اهم کارم پرېښی دی ابه زه کوم. وی صاحب هغه څه دی چې مونږ نه پاتې دی؟ مونږ ته ووایه ابه مونږ په ذمه والو. وی نه نه کوم به زه خو درته ویمه. وی تاسو چې دا غوښه څوک وي پرې کوم او څوک وي زه به کټوی کې اچوم او څوک وي زه به پخلی کوم. خشاک به څنګه چل کوو؟ خشاک خو په چاړو چاو نه که چې خشاک به اور به پسه بلوي. وی دا زما ډیوټي، څونه ګران کار دی. دی نه وی چې ورېږه هلکه تاسو راشئ تاسو به خشاک راوړئ. صحابه خو به د حضور پاک مبارک نه قربانېدل، دا زما ډیوټي ده. نه صاحب پتا به مونږ خشاک راوړو. ولې وی ستاسو د الله اجر او ثواب خوښ دی او زما جوړ نه دی خوښه. نه صاحب ته به حکم کې. وی داسې نه کېږي. تاسو یقین وکړئ تبرګې یې واغېسته او په خپله ځنګل ته ووته او هلته یې خشاک وکړو، په د خپله مبارکه نیازبینه شی راوړو، صحابو ته یې غورځو. خو به کې څوک داسې بیا خو به چا انکار هم نه شو کولی. دې ته خوی او اخلاق وایي. بخاري شریف کې، ترمذي شریف کې تېرېږي
نبی علیہ صحابه وای چې پیغمبر علیه السلام به موږ سره مجلس کې ناستو، په دایره کې به ناستو، وی چرته دا خپې زموږ د خپو نه مخکې کړي نه دي، چاته به پته هم نه وه چې پیغمبر پکې څوک دی، یو شان به ناستو، امتیازي حیثیت نو چې په لوړ ځای دی ناستي، یا زموږ نه دی لږ مخکې ناستي. داسې به ځان د مجلس نه جدا لوی سړی نه ګاڼه، حالانکې څومره لوی شخصیت، ځان به یې وړو شور مه کوئ، خواشي شور مه کوئ وړو، ځان به په مجلس کې لوی سړی نه ګاڼه، حالانکې څومره لوی شخصیت، یو شان به مجلس کې ناستو. که یو مسافر سړی به راغی دا به یې نه پېژن چې هغه پیغمبر پکې څوک دی، چې چا به حالاتو ته وکتل، تپوسونه به ترې خلکو کول، بیا به وروستو پته ولګېده هو دا رسول الله دی. د مارونو داسې خشته خوی مزېدار هجرت چې کله کو هجرت د مکې مکرمې نه، نو خپل وطن پرېښودل او بیا مکه پرېښودل او بیت الله پرېښودل، دا ډېر ګران کار و. نو د بیت الله چې کوم دروانچي دی عثمان، دا حاجب د بیت الله دروانچي دی، دله راغی ورته وی داسې کار دی عثمان ابن طلحه نوم، دا بیت الله راته لږ کولو که هغه سره به چابي وه، زه لږ یو پوټې ورننوځم، په زړه یې دا ارمان و چې بیا به دې بیت الله ته رام شم او که نه پته نه لګي. هغه ورته وی نه کافر وغي نه تا ته بیت الله ولې کولو، وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به راشي او دا چابي به تا سره نی ما سره به زه به تا نه دقسې والم دا چابي او دا بیت الله به پې زه کولو کم ورننوځم به، داسې یو ورځ به راشي ګورې مه کوه. زوی اوس په خپل وطن کې ځای نشته او دا دومره غټې دعوې کې. کله چې مکه مکرمه فتح شوه او نبی علیه السلام مبارک ارس بوتان جارو کړل د بیت الله د خوانه، وی ورشه چابي چا سره ده، هغه سړی راولې اقع عثمان ابن طلحه اجم دیو راغی، چې راغی پیغمبر علیه السلام ته ودرېده، چابي خو هغه سره وه، ورته عثمانه وی چې هجرت مې کوه هغه خبره دې یاده ده، راکه چابي ته واغشته، وی یاد لري دا خبره درته مې څه ویلي وی یو تا ویلي ما نه وی چې یو ورځ به چابي ما سره یي ستا د لاس نه به یې والم او ځان ته به دروازه کولی وکړم، ویلي مې که نه، او تا هغه وخت سره څه ووی چې خپل وطن کې دې ځای نشته او دومره غټې دعوې کې، اوس هغه خبره پوره شوه که نه شوه، دا چابي زما لاس او دغه ستا لاس تش شو، دې چپ شو. ورننوت بیت الله کې نبی علیه السلام مبارک 2 رکعاته لمونځ وکړو او ډېره دعاګانې پکې وکړې. بار روته قرآن شریف کې الله آیت نازل کا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې امانت خپل اهل ته واپس کې. کافر دی سړی دا دغه امانت دی چې څنګه بار روت وی څه شو هغه چابی والا عثمان دی والا راغی وی داسې کار دی اگر چې کافر لیکن ما ته خپل رب حکم وکړو چې دا ستا امانت دی، لہذا ها دا چابي دی واپس واخله، والا دا چابي دی. اپا جړا شو چې نن خو زه یو یم، دا ټول خلق خو لاړل مسلمانان شو او یو څوک کافر پاتې دي، غلبه زما نشته، طاقت ختم شو او بیا هم دا د چابي مال راکوي. په جړا شو وی د الله رسوله ما مسلمان کا بس حضور پاک مبارک ورته کلمه شهادت اخو د دقه ښکلي خوی د برکت نه الله مسلمان کړ. او ګوره بیا ورته وی عثمانه دا چابي به تا سره او خپه کېږه ما دا به تا نه هېڅوک هم نه علي، ستا زوی سره به ستا اولاد سره به تر قیامته پورې به چابي ستا په اولاد کې چلیږي. زه دا د انعام شو. نو ګوره دې کې یو څو خبرې شوې، ګورې که تاسو سوچ کړي. یو خدا چې چابي غله واپس کړه، بلې ورته داسې یو اشاره ورکړه چې تر قیامته پورې به چابي ستا په اولاد کې، مطلب دا چې ستا نسل به ختمېږي هم نه، تر قیامته پورې به د نسل جاری وي. دیم ورته یو پیشنګویي ورکړه. نو تر ننه پورې چابي د بیت الله د هغې عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په اولاد کې چلیږي. دا د حضور پاک مبارک خشته خوی. وحشی ابن حرب چا چې حضرت حمزه رضی الله عنه په بېدردۍ شهید کړی، داسې بېدردۍ سره شهید کړی چې د حضرت حمزه رضی الله عنه دا نه پوزه پرې کړې وه، غوږونه یې پرې کړي وو، شونډې یې پرې کړې وې، روزې یې پرې کړې وې، او هغې کې یې امیل یې جوړ کړی و. او هندا د ابو سفیان ښځه وه، هغې هغه د حمزه رضی الله عنه د دې اندامونو دا امیل په غاړه کې اچولی او ګډېده به،
او د حمزه رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام تر ډیر په خپو نبی علیه السلام د هغه اینا او زړی ریستیو او په هغې به چکونه لګول. حضور پاک مبارک چې راغی او خپل تره ته یې وکتل، اوهو دا خو ډېر ظلم شوی زما تره سره، زه خو کافرو سره ما دا حکم نه دی کړی، زما را تره نه غوږونه پرې شو، پوزه پرې شوه، شونډې پرې شوې، روزې پرې شوې، داسې شوي دي. او بیا هغه میل شو او بیا د ابو سفیان ښځې هندۍ په غاړه کې واچولې او پکې ګډه شوه او زما د تره نه سید الشهدا ورته وي، سید الشهدا د ټولو شهدا سردار، د هغه نه زړه او اینه نشته، هم غیب دي، چکونه پې لګېدلي دي. حضور پاک دونه خپه و، وی زړه مې غواړي چې دا تره ښخ نه کم، همدقسې پرېږدم چې دا مارغان راشي او دا حیوانات راشي او دا غوښې یې وخوري، او د قیامت پر ورځ زما نور خلق د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د دې حیواناتو او مارغانو د مرو نه او د خېټو نه روځي او زما تره ته واپس جمدي شي. زړه مې غواړي، خو افسوس که داسې کوم نو بیا به خلک هم خپل مړي نه ښخوي، زما د دې طریقې تابعداري به کوي، نو زه ښخ به یې کړم. اقه وحشي راغی، چا چې د حضور پاک دا ورته نه وایي چې او وی صاحب چې تا ته کم خبر رسېدلی دی بس هغه ټیک دی، دا نه وایي چې او ډاډهتوب نه کوي، زما تره تا وژلی دی حمزه، وی صاحب چې کم خبر تا ته رسېدلی دی بس دا ټیک دی. یو سله راغلی وی که ایمان توبه مې قبلیږي، ستومان یم په دا کفر باندې، توبه مې قبلیږي. وی ښه یو خبره شرط کوم که دا به ومنې، وی چې ته جهاد ته دې ولیږم او یو بل طرف ته دې ولیږم او دلته مدینه کې ژوند تېر نه کې، ولې چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړي شونډې او پوزه غوږونه یادېږي، زه خپله نه شم ټینګولی. نور به نو وی دا الله خو معاف کړي، وی بخلې معاف هېڅ هم درته نه راته زه څه ویم نه به راته الله څه وایي، بلکل معاف ایمان سره هر څه ختم. الاسلام یهدم ما کان قبله، سړی چې مسلمان شو کفر کې چې څومره ګناهونه کړي دي ټول توی شو، ختم، اسم نشته. او زمان بدی نشي، بس زما رور شوی مسلمان شوی، خو صرف دومره ده چې ما ته راغه تراغه پرې کړي اندامونه یادېږي. داسې به وکړي چې هغه وي او صاحب بلکل تابعدار، خو چې د معاف شم، اسلام یې راوړو، ایمان یې راوړو، مسلمان شو، خبره خلاصه شو. دا خو خوی دی که نه دی؟ او چې کله مکه مکرمه فتح شوه، مکه چې فتح کېږي د مکې کافران وتښتېدل، مکې خالی کړه چې مونږ سره به څه وایي مسلمانان، دشمن مو په کلي راغی او لږ دشمن هم نه طاقت هم نشو لرلی، دا به څه کوي؟ او کمې چې ښځې وې ځان پسې ورونه جرنده کړل او زنانو د مکې وایي وروستو چې کمې مسلمانې شوي دي هغې وایي چې په مونږ ډېره سخته وه، وایي مونږ وایي چې نن به زمونږ عزت لوټ شي، بلې دشمن زمونږ په کور راغی. دشمن خو چې په کور ورشي نو بیا ښځې هم تښتئ او لوړ هم تښتئ او هر څه کوي، نن به مونږ سره څه کېږي، زمونږ عزت په تار تار شي، زمونږ د لوڼو عزت په برباد شي، زمونږ عزت خدای څه به کېږي او څه به مونږ سره نه کېږي. وایي مونږ د یارې نه دروازې بندې کړې خو بیا هم یارېږو چې په دیوالونو به راپسې راوړي، مونږ سره به څه کېږي. حضور پاک مبارک اعلان وکوي، ګورې پام کوئ، ټیک ته چې د مکې خلک زمونږ دشمنان دي، لیکن کم سړي چې ځان پسې دروازه بنده کړه که زمونږ غټ دشمن هم دې غږ به نه کوي، دا په امن. او کم سړي چې ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې کافر ولا مسلمان شوی نو، دې سره لږ مخکې په دې سفر کې مسلمانېږي، وایي که څوک د ده کور ته ننوت، ګوره هغه له یې عزت ورکړه، د کافرو سردار له یې عزت ورکړه، د هغه کور ته ننوته هغه هم په امن. او که څوک جومات ته راغی هم په امن، چې څوک در پسې تورې په لاس نه راځي نو پس امن. خپل طواف وکړئ بیت الله پاک کې، راځل طوافونه شروع کړل، تورې غاړو ته واچولې، بیت الله صفا کړه. زنانه وایي مونږ خپلو بچو ته وي چې تاسو ورشئ چې هغه مسلمانان رالل او که نه، ځکه مونږ خو دوی چې راشي زمونږ په کورونو به راخېږي، زمونږ عزت به هم لوټ شي او زمونږ مالونه به هم ډاکې به مو شي، مال به هم تختی او کالیګان به هم تختی او پیسې به هم تختی، خو څوک را نه لل، مونږ خو څوک نه نو. وایي چې ماشومان هم د کورونو نه بار وویستل، وړو را منډه کړه چې خو راغلي دي، کم ځای دي؟ وایي لګیا یې د بیت الله نه طواف کوي، نه ښځو ته څه ووایي، نه د ښځو مال ته څه ووایي، نه د چا څاروي ته څه ووایي. دا د ښایسته ښکلي پیغمبر اخلاق. هغه هنده چې هغه کومه د نبي علیه السلام دشمنه وه او د تره هغه اینو په زړه باندې چکونه لګولي او امیل یې غاړه کې اچولی، اراله په ښځو کې ودرېده. حضور پاک ته سوال جواب وشو، صاحب د مکې ښځې مسلمانېږي، ته له غوندې ورته راشه.
نو حضور پاک مبارک ورته راغی. دا ښځې په یو چار دیواری کې ټولې راجمع شوي دي. وی یوه کسه مشره کې ابه ما سره خبرې وکړي، بس د هغې خبرې به د ټولو خلکو د ټولو ښځو خبرې، د هغې بیعت به د ټولو ښځو بیعتي. دا هندۍ مشره کړه، خو دې ځان مکمل پټ کړی و، غټ څادر یې بورقی په ځان اچولې وه چې بلکل مې څوک ونه پېژني. یارېده چې هسې نه که وپېژندلی شم او نبي علیه السلام مې وپېژني چې دا هنده ده، نو ما به چېرته معاف کړي؟ ما خو ډېر انتهایي ظلم کړی دی، زیاتې مې کړی دی، ما به څنګه معاف کړي؟ ځکه په دې ډله کې چې ته معاف شوم. چې دا هندۍ مخکې کړه دې ځان پټ کړی و. نبي علیه السلام ورته وایي زه خو یو څو شرطونه اږدم په ښځو. وی وایه صاحب څه شرطونه دي؟ وی لومبی شرط مې دا دی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت به نه کوې، شرک به نه کوې، شرک الله له به شریک نه پیدا کوې، بوتانو ته به سجدې نه کوې. دا هنده دا خو د یو سردار لور د عتبه د هغه لور وه، او د په بل سردار واده وه په ابو سفیان، د لوی نسب سره تعلق لري. او ورته څه وایي؟ وی بلکل دا شرط مونږ ته منظور دی. وی مونږ دې بوتانو ته ډېرې سجدې ولګولې، مونږ له سره کړل، بس دا منظور. وی ښه دویم شرط مې دا دی چې زنا به نه کوې، بدعملي به نه کوې. او ورته څه وایي؟ وی صاحب دا شرط که ته نم لګې مونږ ته منظور دی. وی د شریف قوم لور خور زناګانې نه کوي. وی ښه دریم شرط مې دا دی چې بچي به نه وجنې، لونه به جمدی نه خښوې. او ورته څه وایي؟ وی مونږه لونه جمدی نه خښوو، بچیم نه وجنو. وی مونږ ماشومان مړه کړل، لوی کړل، تاراله په جنګونو کې مړه کړل. نبي علیه السلام حیران دی چې عجیبه ښځه ده، هم ایمان راوړي، بیعت کوي، هم را سره نیغ په نیغه جوابونه را کوي. دا لا څوک ده؟ بیا ورته حضور پاک فرمایي وی ښه غلا به نه کوې. ښځې داسې د خاوند د کور نه کله کله غلا هم کوي، د خاوند نه پټ چې د کله توره چرګه اخیستې و، تعویذ لوړلی و، کله پیر بابا او کاکا صاحب لو، دا قصې پیسې پکې شته. وی غلا به نه کوې. او ورته څه وایي؟ او ورته وایي اوس دې ده کې ځان یې پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته. وی صاحب زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی، نو که زه د هغه نه څه شی پټ کړمه او هم د هغه په بچو یو لګومه، دا به هم غلی. چې نبي علیه السلام دا واورېدل چې زما خاوند ابو سفیان هغه خو پېژندله، وطن ښه دی وه د مکې. وی انت هند بنت عتبه؟ وی ته د عتبه لور هندۍ څه؟ د ابو سفیان ښځه خو هنده ده، ته هندۍ د عتبه لور یې څه؟ بس دا پره پیدو شوه، وجود یې پره پیدو شو. ما خو ځان پټ کړی و چې زه به ځان نه ښیمه، که ډله کې ماپ شومه، دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم وخت داسې وشو، بس پریشانه شوه. وی او صاحب زه هندۍ ما ځان پټ کړی و، خو د خولې نه مې د خاوند نوم ووته. ما وی چې ما خو ډېر انتهایي ظلم کړی دی ستا تره سره، او ډېر جاتې مې کړی دی، زه به معاف شم او که نه. وی زما دا شرطونه منې که نه منې؟ وی دا خو ټول منم. وی دا معافې اسم نشته، ما چې دا کم ظلم کړی دی په ژړا شوه. او خصوصا ستا تره سره چې ما کړی زما ضمیر اوس هم ما ملامته کوي. ټیک ده چې هغه وخت کې زه کافر او ما ستا تره مسلمان و، خو زما اوس هم ضمیر وایي چې تش به جلب هم کړي نو دا پوز هم ته ولې پرې کوله، دا غوږونه او دا شونډې او دا زړه باندې چکونه ولې لګول، او دا میل هم غاړه کې د هغه د دې اندامونو نه ولې جوړو. ما ضمیر وایي نه، بس ما ستومانتیا بس چې ایمان دې راوړو ارڅه ختم. دې ته ښکلې مزېدار خشتخ وي او اخلاق وي. دا د حضور پاک زما د قسم په خدای وي، انسان اصیل انسان خو څه کوي چې غلامانو مریانو وینځو سره کم عجیبه خوی او اخلاق استعمال کړي، وینځو سره سړی حیران شي. د وینځو په حق کې ښځو په حق کې خاوندانو ته وایي چې دا ښځې ګورې تاسو د الله په حکم ستاسو په نکاح کې داخلي دي، دې سره ظلم به نه کوئ، دې ښځو سره زیاتي به نه کوئ. ښځو ته څه وایي؟ وایي دا خاوندان ستاسو سرداران دي، د دې به خیال ساتئ، د دې د حق خیال به ساتئ، دې به خفه کوئ نه. ګورئ بچو ته وایي د پلار احترام کوه، د پلار قدر کوه، د مور عزت کوه، د مور احترام کوه چې مور او پلار خفه نه کې. او هلته کې مور او پلار ته څه وایي؟ تاسو هم د بچو خیال ساتئ، ښه اخلاق به ورته ښایئ، مونځ به ورته ښایئ، که مونځ نه کوي په مانځې وهل هم شي، جومات ته به یې بوځئ، ګاونډي ته وایي د ګاونډي به خیال ساتئ. دا عجیبه کتابونه په زرګونو لکونو دا کتابونه چې کم ډک دي
دا د فقه کتابونه دي، دا د حدیثو کتابونه دي، دا د تفسیر کتابونه دي، دا ټول راوړل شوي هغه پیغامات دي چې د دواړو جهانو سردار خپلو صحابو ته رسولي. عقل نه بار خبرې زمارو. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی، د ټولو منافقانو سردار، او هغه ظلم یې کړی دی چې هغه ظلم د مکی ابو جهل هم نه دی کړی، چې د پیغمبر علیه السلام په جامع ډېر لوی داغ لګولی او ډېر لوی الزام یې لګولی چې نبی علیه السلام تقریبا یو میاشت د هغې نه په پریشانۍ کې پروت و، تقریبا یو میاشت ډېر زیات پریشان و، او کله یو سره مشوره کړي، کله بل سره مشوره کړي، کله بل سره مشوره کړي، داسې اورې لګولی چې د هغې که الله قرآن شریف کې آیتونه نوې نازل کړي ډېر لوی اورې لګولی. چې کله مړ کېده نو زوی ته یې وصیت وکړه، وایي زما جنازه به پیغمبر علیه السلام به کوي او د هغه کمیس به راوړي ما ته به یې واچوي. زوی یې راغی، زوی یې سوچه مسلمان و، وایي زما پلار وصیت کړی صاحب ستا کمیس غواړي، زر یې ورته کمیس وویسته، ها یو سوال او چې په ما به جنازه کې وی بلکل چې کله تیار شي ما ته ووایه زه به درشم. چې کله جنازې ته نبی علیه السلام ورمخکې شو، کمیس یې وله ورکړه او جنازې ته ورمخکې شو، حضرت عمر فاروق راغی حضور پاک یې د لمن نه شاته ونیول. الله رسوله دا څوک دی؟ دا د چا جنازه کې؟ پلانکې ورځې دا خبره نه وکړې، پلانکې ورځې تا ته کنزل نه کړی، پلانکې ورځې ستا متعلق سپک لفظ نه استعمال کړی، پلانکې ورځې ستا خلاف خلک نو راغونډ کړي، احد جنگ کې راوره تختېد رانغی ستا نه، پلانکي وخت کې ستا پجامه څومره داغ ولګو، څومره دشمني د ابوبکر او ستا منځ کې جوړه کړله، خو الله خیر کو. دا یو یو یې ورته شمېره، یو یو یې شمېره. حضور پاک مبارک مسکی شو، اخر عني یا عمر، رستو شمان ته رستو شه زه کوم جنازه. او ورته بیا وی تا ته الله نه دي ویلي چې مه کوه؟ عمر ورته وی نه ما ته الله نه دي ویلي، ما ته الله ویلي دي چې که اویا ځله وله بخښنه وغواړې زه یې نه بخم، دا الله ویلي دي، نو زه وله د اویو نه زیات غواړم چې خدای یې وبخي. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. الله وی که اویا کرته بخنه ولو غواړي نو زه نه بخم، نو ما ته الله اویا ویلي دي چې اویا ځله وغواړي نه بخم، زه به د اویو نه زیات ویم. یا الله دې ته اخلاق وی. عمر یې رستو کو او جنازه پې وکړه، پاغه عبدالله ابن ابی منافق جنازه وکړه، جنازې نه پس الله آیت نازل کړه لا تصلی علی قبره لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم. بیا پام کو چې د منافق جنازه ونه کې او نه په قبر ودرېږي. دا عمر ټیک وی، خو الله ګورې مخکې نه منې کوي وروسته یې منې کوي، حکمت و پکې د دغه جنازې د برکت نه، د حضور پاک د دې ښکلي خوی او د اخلاقو د برکت نه د هغه په زرګونو قوم و خدای پاک سوچه مسلمانان کړل. نن زمونږ څه اخلاق دی؟ نن د مسلمان د اخلاقو د وجې هغه شته مسلمان په کفر ور روان دی. نن خو جومات نه سپلی مونږ پټو، د مونږ ګزار نه سیکل مونږ پټو، دا زمونږ اخلاق. مونږ مسلمانان یو چې اخلاق وده مونږ عاشقان یو. خدای دا څنګه عاشقان دي؟ زه عاشق رسول یم او جومات نه سپلی پټوم، عاشق رسول یم. د جومات نه قرآن شریف جانماز پټوم، عاشق رسول یم. د جومات نه پکې پټوم او زه مسلمان یم. د مونږ ګزار نه سیکل پټوم او زه مسلمان یم. او چې خبر راشي یاره جی بس دا روانکار دی، دا پلانکې دی، پوډري دی او دا پلانکې دی، نو پلار او مور خو پوډریان نه دی، هغې یې نشي منې کول. جیل یې ورکړه، داخلې که په د اسپتال کې علاج وله وکړه. خلک دې په مصیبت کې اخته کړی دی او دا سیکل چې خرڅ کړي نو دا مور او پلار ته نه خبرېږي. دا سپلی کم خوړي دا پیسې، چېرته ماسخوتن مور پې ګونټې سورې نه کړې، زوی پلار پې ګونټې سورې نه کړې چې دا پیسې پوډر دا پوړه یې پسې واخېسته. مونږ چل ول کوو. ښه پته د پلار ته چې د ما زوی غلا وکړه، زوی بانه کوي، زوی غلا وکړه، پلار او مور یې د دې غلا نه خبرېږي که نه خبرېږي؟ وایه دا پڼ چې د شوتل په سر کور ته راوړه، دی کوم خوا یې وړه، دی همدغه غوا ته واچو که نه؟ دا پردي پټینه چې د اغلا کوي او ټوله ورځ د اغلاګانو د شپې دا پردي پسدونه ویري او دا پردی ونې راوړي، دا څه کوي؟ دا غلا نه ده، دا زمونږ خوی، دا زمونږ اخلاق دی. مونږ ځان ته مسلمانان وایو او بخور او به مونږ غلا کوو، د شپې شوکې ډاکې مونږ کوو په لارو کوڅو کې، جومات مونږ معاف نه که، ملا مونږ معاف نه که، نیکان صالحان مونږ معاف نه کړل.
په لارو کوڅو کې، دا زموږ مسلماني ده. ښکلی اخلاق، مشر ګیرې والا موږ معاف نه کو، د مشر بېعزتي موږ کوو، د کشرانو په سر د رحم لاس موږ نه راکاږو. دا څنګه اخلاق نبوي دي په ما کې؟ د پیغمبر شکل زمونږ بدي شي. د پیغمبر چې ته اخلاق هغه استعمالوي او هغه سره دې مینه ده، خو د هغه شکل به دې خوښي که نه، د هغه شکل ستا بدي شي، د هغه په مصله چې کوم ولاړ دی هغه ستا بدي شي، د هغه لار چې درته سوقوي هغه پسې ته کنځل کوې. اخر سوچ وکړئ مسلمانانو، مونږ کم اخلاق ځان کې پیدا کړل د حضور پاک، کم خوی مونږ ځان کې پیدا کړه. دوکه مونږ کوو، ګډه مونږ کوو، مسلمان ته ضرر تکلیف مونږ رسو، مسلمان ته کنځل مونږ کوو. دا کم اخلاق دی، دا کم خوی دی. او شکر زمونږ دا وطن خو ګزاره کوي. ورشئ د مارکیټونو کې وګورئ، اسلام آباد ته لاړ شئ، لاهور ته لاړ شئ، پېښور کې د مارکیټونو ته لاړ شئ او د ښځو دغه بربنډتوب وګورئ. دا اخلاق حضور پاک خو دا اخلاق مونږ ته نه ښولی، دا خویه مونږ ته نه دی ښولی چې هلکان او جینکۍ یو بل سره په موبایلو باندې د شپې 10 ګنټې ګپونه لګوي. دا خو نه دی ښولی شوی د مارونو. د حضور پاک خشته ښکلی مزېدار خوی دی. الله دې دقه خشته ښکلی خوی زمونږ نصیب کړي. دا به ځان کې پیدا کوو، دا خوی مونږ پیدا نه که نو مونږ به د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم بیا نه یو روان. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. وی ستا دپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده. نمونه دکاندار له سړی لاړ شي ټوکله ورته وښیي، وایي دا نمونه ټوکله راکړه، ښیي ورته که نه ښیي؟ نو که معمولي پکې فرقي نو دې اخلي نه. جی دا هلکه تا چې دا شنه ده او دا نه جي دا زما د شین جدا رنګ دی او ستا د جدا شین رنګ دی، داسې شنه غواړم چې شرنګ هم شین پیدا کړي. ورته وایي دا خو شنه ده همدغسې، نه دا زما دا ښه ذات دی، ستا دا بېکاره ذات دی. نمونه چې دکان ته یو څونه په کوسپیو یو دکان ګرځې او هغې نمونې سره برابر ټوکله پیدا کوې، نو دقه رنګې حضور پاک ستا نمونه ده. د قیامت پر ورځ به الله دقه نمونه درته ودري. دې نمونې سره مطابق ژوند چا تېر کړی دی؟ که د هغې نمونې مطابق اخلاق چا کي وو هغسې ژوند یې تېر کړی و، خو ټیک ته دا د پیغمبر امتین دی، دا عاشق هم دی، دا دې ورسره جنت ته هم ځي. او که نه د هغه جدا اخلاق و زما جدا اخلاق، دا هغه جدا شکل زما جدا شکل، دا هغه جدا کردار زما جدا کردار، دا هغه جدا عقیده زما جدا عقیده، دا هغه په شکل به خلک مسلمانېدل زما په شکل تختی. دا خو اخلاق نشو کړی. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور پاک فرمایي دې له لېږلی شویم چې خلکو ته ښکلي خوی وښیم. رونو ښه خوی ځان کې پیدا کړي، د مشرانو قدر وکړي، حضور پاک به کوو. د ګیرو والا احترام وکړي، حضور پاک به کوو. د هغه د وارثانو د علماو د دیندارو خلکو په سپکې مه وایې، د هغې قدر وکړي، حضور پاک به کوو. کور ته ننوځې سلام اچوې، حضور پاک به اچو. مشر ته سلام کوه، حضور پاک هم دقه تعلیم را کړی دی. د کشر په سر باندې د رحم لاس راکاږه، دا د حضور پاک تعلیم دی. پردي مال ته ځان ټینګ کا، غلا دوکه ټګي مه کوه، دا د حضور پاک اخلاق دی. دا ښکلي خوی دی که نه؟ یو مشر راغی او ته په کټ کې په کرسۍ په سوزګي کې ناست دی، سیټ ورته پرېږده، دا د هغې ښکلي اخلاق دی. یو کونډه ده، رنډه ده، یتیم دی، بوډا دی، هغه ته لار وښایه. هغه سودا ته ضرورت دی، سودا وله راوړه. یو سړی دی قرضدار دی، امداد د نه کېږي ورسره وکړه. دا د حضور پاک مزېدار خشته ښکلي اخلاق دی. دوکه، دروغ، ډاکه، غیبت، حسد، بغض، دا به هغوی نه کوو، موږ هم داسې نه کوو. دا د هغې خشته مزېدار ښکلي اخلاق دی. یو بل سره د اتفاق او د ورورولۍ ژوند تېرول، بې ځایه غصې نه کول، یو بل ته کنځل نه کول، دا د حضور پاک خشته ښکلي خوی دی. دغه خوی ځان کې پیدا کول پکار دی. مونږ کې د الله د رسول الله مبارک خشته ښکلي خوی پیدا کړي، او الله دې مونږه د رسول الله مبارک سره په آخرت کې ملګري کړي. د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه د الله زمونږ نصیب کړي، او د هغې د جنډې لاندې الله داخل کړي. او که مونږ نه څه بد اخلاقي شوي یا چا نه خامخا انسان دی، الله مونږ د هغې ستا په حضور کې معافي غواړو، ته راته معافي وکړې. مونږ ته خشته ښکلي اخلاق وښودلی کړې، مونږ دیندار کې، مونږ دنیادار کې، مونږ د مخلوق د ظلم او د شر نه وساتې، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې. بعضې ملګري دوستان دي، بعضې زنانه دي، هغې دعاګانې غوښتي دي، الله ته ورله دعاګانې قبولې کړي. بعضې مریضان دي، الله ته ورله شفا ورکړي. کم کسان چې مردگان وفات شوي دي، الله ته مغفرت نصیب کړي، وارثانو له صبر ورکړي. الله د پیغمبر علیه السلام سیرت زمونږ سیرت وګرځي، د هغې نقشه زمونږ نقشه وګرځي، د هغې عقیده زمونږ عقیده وګرځي، د هغې اعمال زمونږ اعمال وګرځي. زمونږ په دې وطن کې امن و امان راولي. خدای
خدای د دین دشمنان چې هر څومره دي او هر څوک دي ته ورته د اسلام او د ایمان هدایت وکړې او که دغه په قسمت کې نه په خپل قهر یې تباه او برباد کې حاضره جمع چې څومره درته مغفرت نصیب کې د زړه حاجتونه ترسره کې د یو قدم چې د کم ځای نه راغلي دي ته ورته د دنیا او د آخر اجرونه برکتونه ورکړې اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله